السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. د جمعې شپه ده، راځي خپلې ژبې په درود باندې مشغوله وګرځو. د سمره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي جاء رجل، یو سړی رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ته راغلی. ول یا رسول الله، هغه عمل راوښیه چې الله ته سړی پیژندل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل چې رښتیا خبرې کوه، درواغ مه وایه، او امانت کې خیانت مه کوه. صحابي مبارک څه ورته وایي؟ یا رسول الله زدنا، نور هم هغه څه راوښیه چې الله ته ورژندې سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي صلات اللیل، د شپې لمونځ کوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ورته وویل چې دغه 3 روژې په میاشت کې د 14 د 14 د 15 روژې نشته. صحابي مبارک بیا ورته یا رسول الله زدنا، نور نصیحت راته وکړه، نور هغه څه راوښیه چې الله ته سړی ورژندې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ورته ویل ډېر ذکر کوه او پر ما باندې درود وایه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته ویل پر ما باندې درود ویل دا فقر لري کوي. او دغه رنګه وایي یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته راغلی، شکایت یې ورته وکړي من ضیق العیش، چې ډېر مسکین یم، ډېر غریب یم، اولادونه مې دي، مریضان دي، کور یوه خوا هم نه پله برابرېږي چې هر کار ته لاس ور واچوم په هغه کې مې ناکامه سم، په هغه کې مې شپه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څه ورته وایي؟ که ما چې کور ته داخل سي سلام وایه، سلام اچوه، که څوک یي که څوک نه یي په کور کې. سلام چې دی ادا کوي السلام علیکم ورحمت الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وروسته پر ما درود وایه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته یو قل الله شریف وایه. وایي دا صحابي مبارک ولاړی، دغه نبوي نسخه عملي کړه. کور ته چې به ننوتې السلام علیکم ورحمت الله، که به څوک که به نه و سلام یې واچوه، بیا به یې درود یو وار ووایه، بیا به یې قل الله شریف یو وار وویله. الله جل جلاله دومره رزق ورکوي وایي چې د همسایګان به بیا په ده باندې آباد وله، د ده له طرف څخه همسایګانو سره به له کومک کېدی. نو ډېر درود هغه رزق اضافه کوي. راځئ درودونه ووایو، د دنیا او د آخرت ګټې کې پکې دي. په جنت کې مقامات فلوړېږي، په دنیا کې الله جل جلاله سړي ته رزق ورپراخوي. ابو عبدالله رسا رحمت الله علیه مبارک یو واقعه ذکر کړې ده چې یو نیک سړی و، ډېر فقیر و، ذا عیال و اولاد، اولادونه یې درلودو، په بغداد کې و، ډېر مسکین او ډېر غریب و. یو ماښام اولادونه ورته ژاړي چې پلاره موږ ته ډوډۍ راکړه، څه نسته کور، موږ وږي یو. ماشومان خو داسې بچهان دي چې د هېچا قدر او د هېچا پروا هم نه لري، په دې هم نه پوهېږي چې پلار یې نو راله کمه کړي، نو خواده نسته، بس غواړي یې مور به یې نو راله کمه کړي. نو د دې څخه په دې دی نه دي خبر چې زموږ کره څه نسته، نو دوی که قدرت او وس وای نو خو راوړي به وای. نو اولادونه ژاړي چې موږ ته د خوراک د څښاک شیان راکړه، موږ وږي یو، د پلانکي کور کره داسې غوښې دي، دی ډوډۍ دي، دی مستې دي، زموږ کره اوړه لا نسته، موږ وږي یو. وایي دې فقیر او دې مسکین راولاړ سو، یو 2 رکعته لمونځ یې وکړي. د لمانځه چې راپارغه سو، اولادو ته ور راسي، ټولو اولادو ته یې وویل چې راسئ د مدینې پر جانان باندې درود ووایاست، الله جل جلاله به رزق راکړي. نو درودونه یې وویل، دونه درودونه یې وویل چې خوب ټولو ته ورغلی. نو باره پرېوتل، دا د کور خاوند خوب ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ورته وایي چې ورسه پلانکی مجوسي ته ورسه
ورته هغه دعا قبوله سوه او دا ورته ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وایي ستا د کور نفقه او ستا د کور مصرف په درکې. نو دی وایي زه چې راکښېنستلم فکر مې وکړي چې مجوسي خو کافر دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې څنګه کافر تورستی او دا خوب شیطاني. بیا په زړه کې راتېر سي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برعکس څوک په خوب وویني نو شیطان د هغه په شکل په صورت نسي کېدلی. خو بیا بیده سولم، بیا مې خوب ولیدی رسول الله صلی الله علیه وسلم برکات الله ستا مجوسي ته ورسه زما سلام ورباندې ووایه، ورته هغه دعا ستا په حق کې قبوله سوه. نو دی کوم وخت چې ما د سهار لمونځ وکړي راله ما د مجوسي دروازه مې ور وټکوله. د مجوسي سره مزدوران دي، کارګر دي، خدمتکاران دي، میلمانه ناست دي. مجوسي وایي داسې راته وکتل ویل څه کوې چې راغلی؟ وایي ما ورته وویل چې زما یو پټ کار دی در سره. هغه مجوسي کافر مې د خلکو تلتې ووځي زما سره څه مجلس لري. نو خلک چې ووتل وایي ما ورته وویل چې زموږ نبی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم سلامونه در باندې ویل. وایي دا راته ویل آیا ته نه پوهېږې انا مجوسي یم، زه مجوسي یم او دا ته چې راغلی د خپل نبي سلامونه دې راوړي دي نو خو نه ستا نبي پېژنم او نه تا پېژنم، څنګه تا سلامونه د خپل نبي ما ته راوړي دي؟ دی ما ورته وویل چې زه هم په دې باندې نه پوهېږم، خو ما ماښام 2 واره خوب ولیدی، 2 واره یې راته وویل چې ورسه زما سلام ورباندې وایه او دا خبر ورته وکړه چې هغه دعا ستا په حق کې قبوله سوه او ستا سره دې کومک وکړي. وایي مجوسي راته وویل درځه یو خونې ته ننیستو. وایي خونې ته چې ورننوتم مجوسي لاس رایسته کړي ورراکه لاس. وایي ما چې لاس ورکړي ویل راته ویل انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. زه شاهد په دې سره ادا کوم چې الله یو دی، واحد دی، شرک نه لري او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. اسلام یې راوړي. اسلام چې قبول کړي بیا و دې مزدورانو او خادمانو دې تل راسي هلئ هغه چې راله مجوسي ورته وایي چې زه کافر وم، په ګمراهي کې وم، الله هدایت راته وکړي، ایمان مې راوړي. نو که تاسې ایمان راوړي دا کم دکانو کې چې تاسو مزدوران یاست په دې کومو باغو کې چې مې تاسې مزدوران کړي یاست له هغه څخه یې سهار و ماښام خوري کورو ته وړي بس حساب و کتاب مه منئ. او که ایمان نه راوړئ ځئ په مخه مشانتۍ پېژنم نه ما پېژنئ. هغه ورته موږ بالکل ایمان راوړو چې تا ایمان راوړئ موږ بالکل ایمان راوړو. هغه مزدورانو ټولو ایمان راوړي. بیا یې وایي زوی راوغوښتی. زوی چې راوغوښتی زوی ته ویل انی اهتدیت الی الاسلام، ما لار د هدایت اسلام ته پیدا کړ، اسلام یې راوړی. نو که ته اسلام راوړې نو زما زوی په کور کې به یو سره، او که اسلام نه راوړې فانا بریء منک، زه له تا بېزاره یم چې ځې پر هغه ولاړ سه. زوی څه ورته وایي چې یې پلاره ستا څخه مخالفت نه کوم، هغه هم د اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله کلمه وویله. بیا یې لوڼې راوغوښتلې، ښځې راوغوښتلې، خو ټول په ایمان باندې مشرفه سول، ټول په ایمان باندې مشرفه سول. مجوسي و دې مسکین ته وایي هغه دعا در وښیم چې زما په حق کې قبله سوې ده؟ وایي ما لور راوښیه. مجوسي وایي ما وزوی ته واده وکړي نو ډېر مصرف مې وکړي، ډېره غټه مېلمستیا مې جوړه کړه، انډیوالان ملګري مې ټول له سهارا او د بازارو څخه راوغوښتل. نو ماښام چې مېلمانه ولاړل زه رالم خپل خونې ته پرېوځم. په خونه کې چې پرېوتلم پر پلنګ او پر تخت باندې دی وایي زما د بنګلي او د قصر شاته د یو غریب کور و او هغه هم سیدان و. د قصر او د ماڼۍ شاته مې وایي یو کونډه وله، یتیمانې لوڼې وې.
او د اولاد څخه د حسن بن علي رضی الله تعالی عنهما وه. په دې کور کې د دې نجونو غږ دی د دې مور سره، وایي مور دغه مجوسي د همسایه خو واده و په کور کې، مېلمستیا یې جوړه کړې وه، قسم قسم خواړه یې برابر کړي وه، او موږ وږي یو او د غوښو بوی را باندې راغلی، موږ وږي یو. مور موږ ته غوښې راکړه. هغه ورته وایي زه غوښې درله کمه کم. دی وایي موږ غوښې غواړو. د مور او د لوڼو سره جنجال دی. ما مخکې درته ماشومان بچیان دي، د چا پروا نه لري. دا مجوسي وایي زما زړه درد وکړي، غمجن سوم، له کوره څخه مې ډوډۍ راواسته، غوښې مې راواستې، او خبزان کسیرا ډېره ډوډۍ مې راواسته. ورغلم سرای ته ورغلم. وایي ورته ومې ویل چې څو نجونې دي؟ ویل 3 نجونې دي. وایي مور باره مې وایي ډوډۍ و شان وروړل. ورته ومې ویل چې سبا بیا ډوډۍ درته راوړم، بله ورځ بیا ډوډۍ درته راوړم. نو دی وایي زه بیا خپلې خونې ته رالم، خپل قصر بنګلې ته رالم. بیا مې غوږ ونیوی چې مخکې خو د نجونو ژړل او اوس به دوی څه وایي سره. بیا مې غوږ ته کیکې ورته. هغه لوڼې مور ته وایي یا امینا، ای زموږ مورکۍ، موږ به څنګه دا خوراک وکړو؟ دا خو د مجوسي ډوډۍ ده. مور څه ورته وایي خورئ چې د الله رزق اداره کوي، د مجوسي ده که د هر چا د موږ ته روا ده چې ویې خورو. هغه لوڼې مور ته وایي د مجوسي خو کافر دی، موږ به لاس پورته کړو الله جل جلاله ته چې زموږ د نیکه په شفاعت باندې ایمان نصیب سي، الله یې د آخرت ته نعمتو او د آخرت ته سرمایو هم څښتن وګرځوي. مور یې دعا شروع کړه. لوڼې امین امین ورباندې وایي یا ربه ته خو زموږ د نیکه په روی سره دغه مجوسي په ایمان مشرفه کړي. مجوسي وایي زه عریان یم چې دوی ولې ما ته د ایمان خواست کوي. دا چې اوس ته رالې د خپل حبیب محمد صلی الله علیه وسلم سلام دې راته ووایه، او هغه درته وویل چې دعا قبوله سوه، په هغه دعا زه او هغه کونډه خبر یو، او کونډه هم په معنه د خبر چې دا مجوسي زموږ دعا اورېدلې ده. نو زه په دې پوه سوم چې دا ستاسو دین حق دین دی. مجوسي الله جل جلاله وایي زه الله په ایمان مشرفه کړم. مجوسي وایي الله زه په ایمان مشرفه کړم. دلته څو شیانو ته باید موږ فکر وکړو. یو خو درود ویل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره مینه او محبت پیدا کوي، او د رزق پراخوالي لپاره یوه عظیمه تجربه ده. او بل د مظلومانو سره ښه کول، د فقیرانو سره ښه کول، دا انسان ته ایمان ور په برخه کوي. که ایمان وي ایمان به کامل سي، ایمان به ورسره یوسي. او پر مظلومانو باندې ظلم کول او پر غریبانو ظلم کول، جبر کول، دا هغه ګټلی ایمان هغه لا له لاسه بیایي. نو تاسې د مظلومانو د فقراو د دغو احترام وساتي، رحم ورباندې وکړي. د غریب د زړه داسې عهد دی که د ښو عهد درته ووتی تر خوله باچا به سې. باچا دا باچا نه چې هلته بیا یو ټرمپ درته جوړ سي. باچي د الله انسان ته نور نصیب کوي. باچا معنا دا نیکبخته به سې، دنیا او د آخرت خیر به دي په لاس کې سي. او که مزړونه ودردول، د مظلوم حق در پسې سو، د دنیا او د آخرت، د دنیا او د آخرت تاوانونه به درته مخته سي. او شاعر وایي ځواني به دې لوګی چې په ازار د لیونو، د دې لیونیانو، غریبانو، فقیرانو، علماو، طالبانو، مسکینانو د دو ازار ما وړي، ښه ورسره وکړي. او بل د سیدانو احترام ساتي، د سیدانو سره ښه کوي. سیدانو کلاس پورته کوي الله ته چې رب زموږ د جد د نیکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روی باندې
فردي إنسان رحم وكره. هذا الرسول الله سلم أولاد هذا الرسول الله سلم أولاد هذا مش كسمر بقدر دي تديم على هدايته كي هغه لار پلي كي پراغ لار لارسي چې د علي رضی الله عنه اولاده هغه اعمال دی الله ور نصیب کی مجتدي الله جل جلاله د دې د عزت او د احترام توفیق را نصیب کی. سعادة دارين صبحية وصول شبيتا التي التاسعة 19 بعد 100. دور المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. صبحية وصول وابيا يوصلوا أتأتيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.